أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة دویمه سپاره آیت نمبر 349. الله سبحانه وتعالى فرمای فلما فصل طالوت بالجنود، پس هر کله چې جدا شو طالوت بادشاہ په خپل لښکر سره جدا شو، معنا روان شو او د خپل علاقې نه ووتو. نو قال او فرمایل ورته دی طالوت بادشاہ د خپل لښکر ته ان الله بشک الله تعالی مبتلیکم ازمای تاسو بنهر په یو خوړ سره په یو نهر سره. فمن شرب منه، پس چا چې د هغې نه اوبه وڅښلې پوره، نو فلیس مني، دی زما ملګری نه دی. ومن لم یطعمه، او چا چې ځان موړ نه کو یعنې ویې نه څښلې د هغې نه، فانه مني، پس هغه زما ملګری دی. دا به طور ازمیخ هغه دا کولو چې څوک زما سره مشکل ته تکلیف ته برداشت کولو ته تیار دی که نه دی. الا من اخترفه، مگر چا چې ډکه کړه یوه لپه غرفة بیده، په خپل لاس کې یوه لپه الا من اخترفه، مگر چا چې را ډک کړل غرفة بیده یوه لپه اوبه په خپل لاس کې، نو فشربو منه، پس اوس کلی د هغې نه ټولو کسانو، الا قلیلا منهم، مگر لږو کسانو نسکلې. مفسرین وی چې دا 314 څنګه چې اصحاب بدر 314 دکه رنګې طالوت بادشاه سره پاتې شوي دا سوچه مسلمانان چې دا 314. فلما جاوزه، پس هر کله چې دی تیر شولو، هو دا طالوت بادشاه والذین آمنوا معه، او هغه کسان چې د سره وو، نو قالو دغې لښکرې وویل لا طاقت لنا اليوم، هېڅ طاقت نه لرو نن ورځ مونږه بجالوت، د جالوت بادشاه سره وجنودي او د هغه د لښکرو سره. قال الذين اویا کسانو یظنون چې د هغوی یقین و انهم ملاقو الله، چې بېشکه موږ د الله سره میلاوېدونکي یو. وی ویل کم من فئة قلیلة، ډېر وارې وړه ډله، غلبت زوروره شوې ده، فئة کثیرة په لویې ډلې باندې، باذن الله د الله په حکم سره. والله مع الصابرین، الله ملګری دی د صبر کوونکو سره. ولما برزو، او هر کله چې دوی مخامخ شول لجالوت، جالوت بادشاه ته وجنودي او د هغه لښکر ته، نو قالو دی ویلو ربنا ای رب زمونږه افرغ علینا، رواچې په مونږ باندې زمونږ په زړه باندې زمونږ په سینه باندې صبرن صبر، یعنی د صبر توفیق راته راکړې. وثبت اقدامنا، مضبوط کې زمونږ قدمونه، ونصرنا زمونږ مدد وکړي علی القوم الکافرین، د کافر قوم په مقابله کې. فهزموهم باذن الله، پس دوی هغوی ته شکست ورکړو د الله په حکم سره. وقتل او وجلو داود جالوت بادشاہ لرا. داود دا هغه داود علیه السلام ته مراد دی چې وروسته بیا پیغمبر و الله العظیم بادشاهي او پیغمبري ورکړې وه، خو دغه ټیم کې یو عام فوجي و د طالوت بادشاہ په لښکر کې. نو وجلو الله تعالی د داود په لاس باندې جالوت بادشاہ. وآتاه الله الملک، او بیا وروسته الله ورکو دی داود علیه السلام ته بادشاهي والحکمت او پوهه دانایي. وعلمه، او یې ښودلو مما یشاء، څه چې هغه غوښتلو. ولولا دفع الله الناس، کچرې نه دفع کولې الله تعالی او نه وخلې خلکو لره الله تعالی بعضهم ببعض، بعضو لره په بعضو سره، لفسدت الارض، نو خامخا فساد غروانې به راغلي په ځمکه کې. ولکن الله، لیکن الله تعالی ذو فضل، د لوی فضل خاوند دی علی الناس علی العالمین، په ټول عالم باندې. الله ګوري چې که څوک روانې کوي نو داسې څوک پسې راپاسوي او د چا په ذریعه سره وټکوي، لکه څنګه چې مشهوره مقوله ده لکل فرعون موسی، د هر فرعون د پاره موسی، یعنې هر زورور د پاره الله د هغه لپاسه زورور پیدا کوي. تلک آیات الله، دا آیتونه احکامات دي د الله تعالی. نتلوها علیک، چې لولي مونږ په تا باندې بالحق، په حق سره، یعنې دا رښتینې آیتونه دي، دا ټولې خبرې یقیني دي. وانک، او بشک ته چې پیغمبره لمن المرسلین، د رسولانو نه یې. صدق الله مولانا العظیم.